نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الله رب العالمین خالق کائنات موږ ته دا امر کړی دی چې تاسو نیکو ته وړاندې شئ، نیکۍ حاصلې کړئ، کوم ځای کې چې وي تاسو الله به تاسو راولي. نن موږ په دې بیان کې ذکر کوو اسباب دخول الجنه، د جنت د داخلېدلو اسباب. زمارونو په هر یو تن په تاسو کې او موږ ټول دا خوښو چې موږ د جنت حاصل کړو. د جنت د حصول لپاره ډېر شي اسباب دي، او په یو حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم یو څو ذکر کړی دي، هغه به ذکر کو، یو به سره بلم ذکر کو. امام احمد ابن حنبل رحمه الله خپل مسند کی روایت نقل کړی دی. عباده ابن صامت رضی الله عنه فرمای نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل اضمنوا لي ست من انفسکم ازمن لكم الجنه، تاسو زما د پاره ما ته ذمہواری راکړئ د شپږو شیانو د خپل نفسونو له طرف نه، زه به تاسو له ذمہواری درکم د جنت. یعنی پیغمبر موږ ته اسانه طریقه ښودلې ده چې تاسو یو شپږ کارونه وکئ او چې دا وکړو زه به تاسو له د جنت ذمہواری درکم. اول نمبر پای کې دا دی اصدقوا اذا حدثتم، تاسو رښتیا وایئ کله چې خبرې کوئ. زمونږه هر یو خبره دا په رښتیا باندې بنایي. منګه کام مجالسو کې خبرې کوو نو امبر رښتیا وایو، کوم په موبایل باندې خبرې کوو امبر رښتیا وایو. لکه زمونږ ډېر ملګري په دې دور کې آی په موبایل باندې انتهایی دروغ وایي، او په دې وجه باندې دا دروغ وایي چې یاره ما نور څوک نه وایي. حالدار چې الله رب العالمین منګ یې. دویم دا دی واوفوا اذا وعدتم، تاسو پورواله کوي کله چې وعده وکړي. لوز د چا سره وکړي لوز پوره کوي، او لوز نه پوره کول دا منافقانو علامه ده. دریم دا دی وادوا اذا اؤتمنتم، تاسو چې کله امانت کې خودلې شي داغه ادای کوي. خیانتونه بنه کې خیانت کول ام د منافق علامه ده. واحفظوا فروجکم، او خپل عورتونه محفوظ ساتئ، زنا نه ځان محفوظ ساتئ. زنا د سړی وقار خرابوي، د سړی ایمان ته بدی ډېر خطرات. وغضوا ابصارکم، خپل نظرونه ښکته ساتئ، پردو زنانو ته مګورئ، او دارنګي هغه زینو ته مګورئ چې کوم زینا هغه ته قتل منګه داغه خپل الله خپل رسول منه کړیو. او دا نظر دې ته برید زنا ویلې شوی دی، دا زنا د پاره یو ډاګی دی. وکفوا ایدیکم، او خپل لاسونه محفوظ ساتئ، چاته په دې باندې ضرر مرسوي، دا غلط ځای کې مې استعمالوي. لکه بل حدیث کې راغلی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان کامل مسلمان هغه چې بل مسلمان داغه د لاس ته ضرر نه داغه د جبر ضرر نه محفوظ پاتې شي. دا شپږ کارونه کوم ادا کړو نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته ذمہواری راکړي د جنت. اول نمبر دا شو رښتیا وایي، دویم دا دی وعده پوره کوي، دریم دا دی امانت ادا کوي، او څلورم دا خپل عورتونه محفوظ ساتي، پنځم دا خپل نظرونه ښکته ساتي، شپږم دا چې خپل لاسونه محفوظ ساتي بندې ساتي. یو بل حدیث کې سره راغلی دی د ثوبان رضی الله عنه پر روایت کې امام ابن ماجه نقل کړی، هغه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو پیری فرمایل مې يتقبل لي بواحده، څوک دی چې هغه ما ته ذمہواری راکړي دی وی خبره او هغه زمانه قبول کی اتقبل له بالجنه، زبو تر جنت ذمہواری وکم. نو ثوبان فرمای ماویل انا یا رسول الله، زتا ته د ذمہواری در کوم. نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل لا تسأل الناس شیئا، د چانه به هیڅ شی نه واړې، سوال بچاته نه کې، خپل ځان با خلکو ته عاجز نه ښکارا کې. دا مطلب یعنی خپل ځان به ذلیل کې نه چې د خلکو نه سوالونه کې. نو ثوبان رضی الله عنه هغه په دې خبر باندې عمل کړو. فکان ثوبان یقع صوته، ثوبان چې داغه نه با خپل چابک غرزیدو، وهو راکب وهغه بصورمو، فلا يقول لاحد ناولنه، هیڅ چاته بنه چې مال د خپل چابک زمارا په خپل وبسرا کو زیدو ابي به راواغستم. دارنګ یو عالم دی مخکنو
تابعینو کی امام ابو حازم الاعرج هغه ویل اضمنوا لي اثنين ازمات ذمہواری د دوه خبرو راکې ازمن لكم الجنه زب تاسو ته ذمہواری د جنت درکما ان دا د خپل علم او د اجتهاد مطابق ویل او کامل یقین او اعتماد او په خپل الله باندې او دارنګ د نصوص نه معلومه کړی و ول دو خبرې دا تاسو اختیار کړئ زب تاسو ته جنت ذمہواری درکم عمل فيما تکرهون اذا احب الله عمل کوي په هغه حالات کې چې کله تاسو بد غني خو لیکن الله یې خوخی یعنی یو ځکه عمل کول په یو حالات کې عمل کول چې هغه تاسو بد غني لیکن الله ته خوخی نو دا عمل کوي وترک ما تحبون اذا كره الله او پر خودل د هغه کارونو چې الله بد غني اگر که تاسو خوخوي کم شی چې الله بد غني او تی خوخه خو چې الله بد غني بس تی پرې دی د دې کارونو ذمہواری تاسو ما ترا کوي زب تاسو ته د جنت ذمہواری درکم زمارونو آسان کارونه دي موږ خپل نبی ذکر کړی دي دا کارونه کوم اختیار کړو ان شاء الله تعالی موږ سره خپل نبی وعده کړی د جنت الله رب العالمین دې موږ توفیق راکړي چې دا اعمال موږ اختیار کو د جنت مستحقین جوړ شو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين